هغه وسوسه چې شیطان یې د خیال د یوه ځانګړتیا څخه په ګټه اخیستلو پیدا کوي. اوس زه تاسې ته ځینې کلمې وایم. تاسې د کلمې او نومانو په اورېدلو سره هغه څه چې په ذهن کې مو لومړی درګرځي ښه په پام کې ونیسئ. شپه، تور، ختیځ، دوبی. احتمالاً کله چې مو شپه واورېدل په ذهن کې مو ورځ، چې تور مو واورېدی سپین، چې دوبی مو واورېدی ژمی، او چې ختیځ مو واورېدی په ذهن کې مو لویدیځ در وګرځېدی. یعنی هغه نومان چې موږ درته یاد کړل د هغوی ضد مو په ذهن کې در وګرځېدی. د دې سبب دغه قاعده ده: د خیال څخه د باندې د لرېوالي په سبب ضد په خیال کې د نږدېوالي له سببه دی. یعنی په حقیقت کې شپه او ورځ، تور او سپین، ختیځ او لویدیځ، دوبی او ژمی له یو بل څخه ډیر زیات توپیر لري، او دغه ضد شیان په حقیقت کې هیڅ یو او بل ته نږدې کېدلی نشي. اما خیال دغه ضد شیان یو او بل ته نږدې کوي او داسې وي چې په یوه فکر سره نور فکرونه رابولي، چې دې ته تبادله افکار ویل کیږي. د تبادله افکار سببونه د شیانو ترمنځ د ځینې پټو مناسبتونو او اړیکو موجودیت دی. حتی په هغو شیانو کې چې هیڅ تمه هم نه ځینې لرو دغه مناسبتونه پیدا کیږي. دغه مناسبتونه یا یو وخت پیدا کیږي او یا هم کله چې خیال ډیر مصروفه سي یا د سوي اړیکې پیدا کیږي. له همدې سببه کله کله چې د یو مقدس شي په اړه فکر کوئ خراب او بد شی په ذهن کې راګرځوي. مثلا کله چې انسان لمونځ کوي، دعا کوي او یا هم کوم آیات تلاوت کوي، په دې وخت کې تداعي افکار یا د فکر تبادله منځته راځي چې د انسان خیال ډیرو لرو او بدو افکارو او خرابو شیانو ته بیایي. کله کله زړه ستړی کیږي، نو شیطان په دغه وخت کې فرصت او وخت پیدا کوي، خراب او بد شیان مخته راولي او ښکلي کوي یې تر څو فکر په هغه مشغوله سي. شیطان د وسوسې دغه ډول هم ډیر کاروي. له دې وسوسې څخه د خلاصون د حل لارې چارې: د دې وسوسې څخه د خلاصون لاره دا ده چې هیڅ هڅه او تلاش ونه کړل سي چې د دې څېړنه وسي چې ما ښه کار وکړ او که بد، او په دې مشغوله نسي. او کله چې په دې پوه سو چې په خیال کې مو بد او خراب شیان راګرځي، نو دستي د خیال له نړۍ راووځئ او فکر ته ادامه ورکړئ. ځکه چې که انسان په دې اندېښمن سي او اهمیت ورکړي، هغه ضعیف او کمزوري خیال او وسوسه ورته قوي کیږي او خیال ناجوړی کوي. او په دې هم باید پوه سو چې دا د زړه یوه ناروغي نه ده او دا ټول خاطرات او خیالونه عموما بې اختیاره وي، د انسان په اراده پورې اړه نه لري، له همدې امله مسؤلیت هم نه لري. او په تداعي افکار کې هم یوازې نږدېوالی شته، تماس او یو له بله سره ګډېدل نشته. له همدې امله د فکرونو کیفیت یو او بل ته سرایت نه کوي او یو بل ته زیان نه رسوي.
لکه څنګه چې د شیطان شتون او د ملایکو د الهام شتون په زړه کې نږدېوالی سره لري، او یا هم لکه د ښو او بدو ترمنځ چې نږدېوالی شته خو یو د بل ځای نسي نیولی. په همدې ډول د فکرونو په تبادله کې یو ځایوالی که خراب او هغه فکرونه چې زموږ نه وي خوښ زموږ سمو فکرونو ته زیان نسي رسولی. خو که په قصدن وي او یا هم په دې پوه وي چې زیان راته کوي خو بیا هم په هغه اړه زیات فکر وکړل سي نو بیا زیان ویني. اوس موږ په دې وسوسه کې دغه شان زده کړل. اول، د خیال څخه د باندې د لرېوالي له سببه پیدا کېدونکی ضد په خیال کې د نږدېوالي له سببه کېږي. دوهم، کله چې فکرونه یو بل ته بلنه ورکوي له دې سببه کله چې یو مقدسه معنا او فکر باندې تفکر وکړي کله کله دغه موضوع په خراب خیال او بدو فکرونو باندې اوړي. دریم، کله چې زړه خسته او ستړی سي فکر د خپل خوشحالۍ لپاره په سمو شیانو ځان بوخت ساتي چې په دې وخت کې شیطان فکر ته خراب او بد شیان راولي. څلورم، دا خیالات او خاطرې د زړه د ناروغۍ له امله نه دي او په غیر ارادي ډول عقل ته راځي. پنځم، انسان په داسې حالاتو او خاطراتو چې په قصد سره یې نه وي کړي مسؤل نه دی. شپږم، مقدس افکار او خراب خیالات یو بل ته نسي نږدې کېدلی، د دوی په منځ کې نه تماس ته او نه سرایت. که چیرې انسان داسې ګمان وکړي چې د دې خرابو او بدو خیالاتو له کبله یې زیان لیدلی دی او یا هم له هغو سره مقابله وکړي نو په دې وخت کې زیانمن کیږي. شیطان اصلا دغه غواړي چې انسان د زیانمنېدو په ګمان ناامیده کړي یا هم د ځان ژغورلو په توګه هغه کوچنۍ او ضعیفه خاطره او خیال ورته ستره او قوي وښیي. د دې وسوسې څخه د خلاصون لاره دا ده: زما څخه څه ګناه او خطا وسوه، په دې اړه باید هیڅ کله مشغوله نسو او فکر پکښې ونه کړو. او د مقدس فکر په وخت کې چې کله بد او خراب څه په خیال کې راګرځي په دې باید پوه سو چې دا صرف وسوسه ده. هغه وسوسه چې شیطان یې د ایمانی حقیقتونو د لویوالي په وړاندې پیدا کوي. د شیطان لاین د وسوسو څخه یوه دانه هم د ایمان د حقایقو د لویوالي په اړه ده چې ځینې انسانان د دې وسوسې ښکار ګرځي. شیطان وسوسه ورچوي او ورته وایي الله یوازې دی، دی په دې یوازیتوب دا ټوله نړۍ او دا ټوله کائنات اداره او کنټرولوي. دا نو څنګه امکان لري؟ عقل څنګه دا مني چې یو ذات یعنی الله جل جلاله دا دومره ستر کائنات یوازې اداره کړي؟ او یا هم شیطان داسې وایي مړه سوي انسانان خاورې کېږي او حتی هډونه یې هم له منځه ځي چې هیڅ شی نه پاته کېږي. نو دا کله امکان لري چې د آخرت په ورځ به بیرته راژوندي کېږي؟ دا دومره مړه سوي انسانان په یو پله راژوندي کول کله امکان لري؟ لکه څنګه چې شیطان د الله پر یووالي د آخرت پر ورځې شک او شبه ورته پیدا کوي، همدا ډول پر نورو ایمانی حقیقتونو لکه د ملایکو شتون، د پیغمبرانو رالیږنه، د کتابونو نازلېدل او نورو لویو ایمانی مسایلو کې شک او شبه پیدا کوي چې په دې ډول انسان اندېښمن کوي او دا ډول وسوسه ډیره ورکوي
چې بالاخره د انسان په دماغ کې د انکار نقطه د ایمانی مسایلو څخه پیدا کوي. د دې وسوسې څخه د خلاصون لارې چارې دا دي: د دې وسوسې څخه د خلاصون لار او شیطان ته د غږ ماتونکي جواب ورکولو راز الله اکبر دی. یعنی د الله پر لویوالي فکر کول او پر هغو دلایلو فکر کول چې د الله پر لویوالي دلالت کوي. بله هغه هم د الله اکبر ویل او د عبادت کول دغه ډول وسوسه له منځه وړي. بل د انسان عاجز قوت، ضعیف قدرت او کوچنی فکر دومره لوی حقیقتونه صرف د الله اکبر د تورو په لیدلو سره تصدیق کوي. یعنی د دې وسوسې څخه د مخنیوي لپاره باید د الله د لویوالي آیاتونه او دلایل باید د انسان ښه زده وي، ځکه چې دلیل یو جارو دی، وسوسه پاکوي او شک و شبه له منځه وړي. موږ د ایمانی حقیقتونو په اړوند دغه دلایل چې ومو ویل نور هم غواړو دا موضوع وغځوو او د ستر پروردګار عالم او د دې سترو کائناتو د ادارې په اړوند یو بل دلیل ته اشاره کوو. زموږ د دې نړۍ څراغ یعنی لمر سربیره پر دې چې نړۍ ته روښنایي ورکوي، د بحر په ټولو اوبو او څپو کې، د باران په ټولو څاڅکو کې، د نړۍ په ټولو هندارو کې او په ټولو شفافو شیانو کې په عین وخت کې څرګندیږي. هغه د دې نړۍ هر انسان ته په یوه وخت کې روښنایي ورکوي. اوس نو که چیرې د لمر روښنایي قدرت درلودلی او نور اووه رنګه یې هم خیال، اراده، لیدل، خبرې کول، اوریدل او د پیدا کولو صفتونه وای، نو بیا به لمر پر دې قادر وای چې ټولو شیانو ته په یوه وخت کې لاسرسی ولري. پر ټولو شیانو به د ده تصرف وای، حال دا چې نه لري. په همدې ډول الله جل جلاله په خپل ذات کې یو دی. سربیره پر دې علم، قدرت او د پیدا کولو په څیر د ټولو صفتونو سره د هر مخلوق پیدا کوونکی دی. هغه واقعي پاچا دی. سربیره پر دې چې الله جل جلاله لوی دی او ټول شیان په یوه وخت کې روښانه کوي. لمر سربیره پر دې چې زموږ په نظر لوی دی او ټول شیان په یوه وخت کې روښنایي کوي. الله جل جلاله د لمر خالق دی او لوی دی، یو دی او پر ټولو شیانو په عین وخت کې تصرف کوي. یو کار د بل کار معنی کېدای نسی. د یو شی اداره کول د بل شی اداره کول ورته ستونزمن کولی نسی. الله عالم دی، لوی دی، نو ټول شیان په یوه وخت کې اداره کوي. او لویوالی او کوچنیوالی نسبي یعنی پرتلیز دی، یعنی په پرتله پورې اړه لري. مثلا مرغه تر میږي غټ دی، او که یې د پیشي سره پرتله کړو بیا مرغه تر پیشي کوچنی دی. کائنات هم د انسان په پرتله غټ دی او دا ټول کائنات د الله د عظمت او لویوالي په پرتله بې اندازې کوچني دی. دغه حقیقت له دغه تمثیل څخه نور هم ښه راته معلومیږي. د انسان پر سږو یوه داسې میکروب ته نظر کوو چې په میلیونهاوو ځله د مایکروسکوپ په واسطه لوی سوی. نو که چیرې دغه میکروب ته وویل سي دغه سږي چې ته موقعیت پر لرې د روح له لوري اداره کیږي، میکروب دغه حقیقت په خپل ذهن کې نسي ځایولی، ځکه زموږ په پرتله چې دنیا څومره لویه ده د میکروب په پرتله سږي هغومره لوی دي. میکروب
خپل لویوالي د سږو د لویوالي سره پرتله کوي او د سږو لویوالي ته په کتو سره په دې نسي پوهېدلی چې سږي د یوه روح لخوا اداره کیږي. او که بیا هغه میکروب ته وویل سي چې تر دې سږو وروسته زړه، معده، د وینې جریان او په لسګونو نور ارګانونه شته، هغوی هم عین روح په عین وخت کې اداره کوي، بیا به نو د میکروب عقل تر هغه هم ګډوډ سي. ځکه چې زموږ په پرتله چې کهکشانونه څومره دي، د میکروب په پرتله زموږ وجود هغومره دی. دا مسله چې میکروب په ډېر سختۍ په پوهېدلی سي، موږ ډېر ژر په پوهېږو. ځکه چې زموږ په نظر د وجود جوړښت دومره هم لوی نه دی. اما موږ د کائناتو د تصرف د پوهېدلو په هکله لږ په تکلیفېږو. ځکه کائنات زموږ په پرتله ډېر ستر او غټ دي. خو په دې باندې باید پوه سو چې زموږ په پرتله دغه لوی کائنات د الله د لویوالي او عظمت په پرتله ډېر کوچني دي. د الله جل جلاله د لویوالي په اړوند دلیلونه او حقایق ډېر زیات دي. نو موږ دغه دلیلونه هم دلته پرېږدو او خپل اصلي موضوع یعنی وسوسې ته ورګرځو. شیطان و انسان ته د خپلې غلطۍ او اشتباه د اعتراف نه کولو له جهته ورکوونکې وسوسه. د شیطان یوه بله مهمه دسیسه دا ده چې په انسان خپل ګناه او غلطي نه مني او اعتراف نه کوي، په دې خاطر چې د توبې او الله ته ورنږدې کېدو دروازې ورته وتړل سي. شیطان خپل په دې دسیسه سره د انسان حقانیت او نفس تحریکوي. هغه خلک چې دغه ډول وسوسه لري د مدافع وکیل په څیر تل خپله دفاع کوي او په عادتي توګه خپل ځان د ټولو غلطیو او اشتباهګانو څخه پاک ګڼي. شیطان ته غوږ نیونکی نفس خپله غلطي نه ویني، که یوه هم ویني په 100 انکاره سره یې ردوي. کله چې غواړي نفس راضي کړي نو نه خپل عیب ویني او نه یې هم لیدلی سي، او کله چې خپل عیب ونه ویني اعتراف نه کوي، استغفار او توبه نه کوي او تواضع نه کوي. ځکه انسان طبیعتا داسې جوړ دی چې خپل نفس خوښوي، بلکې اولا او تر ټولو د مخه یوازې خپل ځان خوښوي، نور ټوله شیان تر نفس قربانوي. خپل ځان د الله جل جلاله د خوښې وړ انسان بولي، خپل ځان د ټولو عیبونو څخه پاک ګڼي او څومره چې یې له وسه پوره وي هغومره ګناه وي د ځان وړ نه بولي. خپل پر ځان بې ساري باور لري او خپل ځان خوښوي او په دې ډول د شیطان تابع ګرځي. د دغې وسوسې څخه د خلاصون د حل لارې چارې. سورة نام 22 آیت. خپل نفسونه پاکۍ ته مه راباسئ. دې آیت ته په کتو سره خپل نفس باید د پاکۍ په لور راونه ایستل سي. د حضرت یوسف علیه السلام په څیر یو پیغمبر هم وایي زه هیڅ کله خپل نفس پاک نه بولم، ځکه الله وایي چې نفس د بدو شیانو امر ورکوي. ښه، نو که داسې وي
نو موږ څنګه خپل پر نفس باور او اعتماد کولی سو؟ هغه څوک چې خپل پر نفس نیوکه کوي هغه خپل غلطي او اشتباه ویني، خپل پر ګناه اعتراف کوي او له همدې امله الله جل جلاله ته توبه کوي او د الله جل جلاله څخه مرسته غواړي تر څو د شیطان له دسیسو څخه خلاص او خوندي سي او په دې ډول د شیطان له شر څخه خلاصیږي. خپل ګناه نه منل تر هغې ګناه لویه ګناه ده او خپل پر غلطي او ګناه اعتراف نه کول ډېره ستره اشتباه ده. که چیرې خپل غلطي ومني او هغه غلطي څخه ځان وژغوري او که اعتراف هم پرې وکړي دستي توبه باسي. هغه وسوسه چې شیطان غواړي انسان د یو ایمانی حقیقت څخه انکار وکړي. یوه ماڼۍ په نظر کې ونیسئ. دا ماڼۍ 100 دروازې لري. د دغو 100 دروازو څخه نن یوې دانې خلاصې دي او یوه دانه تړلې ده. او بیا موږ ته بلنه راکول کېږي چې دې ماڼۍ ته ورسو او غواړو چې ماڼۍ ته ورننوځو. په داسې حال کې باید څه وکړو؟ د نن یوې خلاصو دروازو څخه د یوې له لارې ماڼۍ ته ورننوځو او که د بندې دروازې و مخ ته ودرېږو او ووایو چې دا دروازه بنده ده او امکان نه لري تر څو ماڼۍ ته داخل سو. البته هغه څه چې لازمي دی هغه دا دی چې د خلاصو دروازو له لارې ماڼۍ ته داخل ورسو او بیا له هغه هم کله چې ماڼۍ ته داخل سو دا امکان لري چې تړلې دروازه د دننه لخوا خلاصه کړو. که چیرې تاسې هغه تړلې دروازې ته ولاړ وای چې غوښتل مو قصر ته ننوځئ او یو څوک راغلی وای تاسې ته یې ویلي وای چې دې ماڼۍ ته څوک نسي ننوتلی ځکه دروازه یې بنده ده، تاسې به خامخا ورته ویلي وای چې واقعا هم دروازه بنده ده، خو که وګورو نن یوې نورې دروازې کاملا خلاصې دي. دا د اهل انصاف خلکو کار نه دی چې د خلاصو دروازو په موجودیت کې و بندې او تړل سوي دروازې ته ولاړ وي او چې زه فعلا تر خلاصو دروازو و قصر ته ورننوځم هغه دروازه چې ګمان کېږي بنده ده ما ته خپله خلاصیږي. زموږ د دې مثال قصر یا ماڼۍ یو ایمانی حقیقت دی. خلاصې دروازې زموږ د ایمان د حقیقتونو د اثبات دلیلونه دي. بند او تړل سوې دروازه د ایمان د حقیقتونو هغه مسله ده چې موږ نه پرې پوهیږو او درک کړې مو نه ده. تر خلاصه دروازه نه راتلونکی و بندې دروازې ته درېدونکي انسان ته شیطان دا وایي وګوره دا دروازه بنده ده. بله د شیطان د مهمو دسیسو څخه یوه دا ده چې د انسان کامل دماغ او سمه پریکړه له منځه یوسي. شیطان د ایمانی حقیقتونو په سلګونو دلیلونه زموږ له سترګو پټوي او هڅه کوي یو داسې بې منطقه او بې بنسټه دلیل او یا هم صرف یو سوال موږ ته خلق کړي چې د اثبات د دلایلو خلاف وي. مثلا یو ښایسته قصر یا ماڼۍ په نظر کې نیسو. یو داسې قصر چې په منځ کې په سلګونو اطاقونه شته. هره خونه یې په ډېر حکمت او مهارت سره جوړه سوې ده او د ماڼۍ په هره ډبره کې هم زړه راکښونکي نقشونه شته. د قصر موجودیت، ښکلا، انتظام، نقش او نگار پر دې دلالت کوي چې دا قصر یا ماڼۍ یو پاچا او مالک لري او هغه جوړه کړې ده. شیطان انسان ته د داسې دلایلو د موجودیت سربیره د ماڼۍ یا قصر په یوه کونج کې لږ څه بې نظمه او بدرنګه ډبره ورښیي او بیا انسان ته وایي که چیرې دې ښکلې ماڼۍ او قصر یو پاچا یا مالک درلودلی دا ډبره به داسې بې حکمته، خرابه، بې نقشه او نګاره نه وای. نو دا معنا لري چې دا ماڼۍ په تصادفي ډول په خپله جوړه سوې او د دې وسوسې تر اغېزې لاندې بیچاره انسان د دې ماڼۍ نقش و نګار، موجودیت
او زرګونه دلایل چې د ماڼۍ د پادشاه پر موجودیت دلالت کوي یوه اړخ ته پرېږدي، یوه کوچنۍ ډبره د زرګونو دلایلو په څېر قبلوي او د شیطان خبرې ته غوږ نیسي او د دې څخه انکار کوي چې دا ماڼۍ مالک او پاچا لري. زموږ د دې مثال ماڼۍ دغه کائنات دي. د دې کائنات د قصر یا ماڼۍ اتاقونه ستوري او سیارې دي. زموږ نړۍ د دې ماڼۍ یوه کوچنۍ کوټه ده. بله، کائنات یوه داسې ماڼۍ ده چې ستوري د دې ماڼۍ قندیلونه دي. لوی لمر د دې ماڼۍ د نړۍ د کوټې بخارۍ او څراغ دی. سپوږمۍ د دې کوټې د شپې څراغ او جنتري ده. نو شیطان تل مدام د الله جل جلاله په وړاندې انسان ته د دې کائناتو کې اندکترین شی بې منطقه ښیي. حال دا چې په کائناتو کې بې منطقه او بې نظمه شی نسته، خو شیطان یې انسان ته ورښیي. په دې ډول انسان ته د الله په موجودیت کې شک او شبه ور پیدا کوي او حتی شیطان غواړي انسان د الله د موجودیت څخه انکار وکړي. او کله کله شیطان بریالی کیږي هم. تاسې د الله جل جلاله د موجودیت په هکله د شیطان دغه وسوسه د ایمان د نورو حقیقتونو سره پرتله کړئ. د دې وسوسې څخه د خلاصون لارې چارې د لاندې شیانو په زده کړه کې دي. د یو خلاصې دروازې له لارې کیدلی شي چې د ایمان او قصر ته ورننوځو او وروسته هغه دروازه چې بنده معلومیږي پرانیزو. که د قصر نه نوې دروازې خلاصې وي، یوه یا دوې بندې وي، نو څوک داسې نسي ویلی چې دې قصر ته ننوتل امکان نه لري. د ایمان حقیقتونه دغه قصر دی. هغه د ایمان د حقیقتونو په اثبات رسونکي دلایل کلي ده. حقیقت په ثبوت رسوي او دروازه خلاصوي. د یوې دروازې په تړل کېدو سره هغه د ایمان حقیقت غلط نسي اثبات کېدلی او د هغه څخه انکار نسي کېدلی. د شیطان دوکه، غوښتنې او چلونه. وسوسه او د حل چارې. زموږ په دې اثر کې مو تر اوسه د شیطان د ډیرو وسوسو په اړه معلومات لاسته راوړل او د هغوی څخه مو د خلاصون لارې چارې هم زده کړې. اوس نو داسې یو پوښتنه کېدای شي زموږ ذهن ته راوګرځي: مؤمنانو ته زیان رسونکې او هغوی ځورونکې وسوسه د کم حکمت پر بنسټ د انسانانو پر سر بلا سوه؟ د دې پوښتنې جواب دا دی: افراط او زیاتۍ ته نه پرېښودونکی او د حقیقت د نه پټولو په صورت کې وسوسه د ویښتیا او بیداروالي لپاره سبب دی. وسوسه وڅېړنې ته بلنه ورکوي او جدیت ته وسیله ده. د انسان بې پروایي او بې خبري له منځه وړي. وسوسه کوونکی انسان څېړنه پیلوي او هڅه کوي اصلي حقیقت خپل ځان ته معلوم کړي. یعنی وسوسه په اصل کې د انسان یو ښه ملګری ده. هغه علم، څېړنې او جدیت ته راکشوي او متوجه کوي یې. نو له همدې امله د حکمت، پوهې او علم خاوند الله جل جلاله د امتحان په دې نړۍ کې او د دې سیالۍ په میدان کې زموږ لپاره د تشویق او هڅونې د یو مرجع په توګه وسوسه د شیطان په واک کې ورکړه. او شیطان هم دا وسوسه د انسان پر سر وهي. او سربیره پر دې دا هم باید له یاده ونه باسو چې که د یوې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره باید د هغې ناروغۍ اړوند درمل د څه مودې لپاره په دوامداره ډول او منظمه توګه وخوړل سي تر څو ناروغي له منځه ولاړه سي. عیناً په دغه ډول وسوسه لرونکي ناروغان هغه درمل چې په دې اثر کې خبرې پرې وسوې باید د څه مودې لپاره په منظمه توګه وکاروي. یعنی د وسوسې په ماهیت او ډول او د حل په لارو چارو ښه پوه سي. او هر څومره ډیر چې زموږ دغه تصویري اثر وګورئ هغومره ډیر به د وسوسې په ماهیت او د حل په لارو چارو باندې پوه سئ. او په دې ډول امکان لري چې بیا وسوسه تاسې ناجوړې نه کړي.
او ترې وژغورل سئ. او بیا هم دا باید له یاده ونه باسو چې یوازې دا بسنه نه کوي چې موږ له وسوسې څخه وژغورل سو. بلې الحمدلله موږ د الله جل جلاله په مرسته د دې اثر په لیدلو او زده کړه له وسوسې څخه وژغورل سو. اما هغه په سلګونو زره انسانان چې دې اثر ته لاسرسی نه لري هغوی به څه کوي؟ ځکه داسې په زرګونو انسانان شته چې وسوسې ناروغه کړي دي او د دې ناروغۍ څخه د خلاصون په لاره پسې ګرځي. زموږ ورور، اکا، مور، پلار، دوستان، ملګري، په سلګونو زره د ایمان خاوندان او زموږ دیني وروڼه د هغوی په ګمان په لاعلاجه ناروغۍ یعنې وسوسه اخته دي. حال دا چې تاسې هم شاهدان یاست چې د دې وسوسې څخه خلاصون څومره اسانه دی او دا لاعلاجه ناروغي نه ده. شرط یې دا دی چې د وسوسې ماهیت او ډول باید کشف کړل سي. اما دغه کشف انسان یوازې نسي ترسره کولی. نو راځئ چې موږ ټوله د الله د رضا لپاره خپل د هغو ورونو سره مرسته وکړو چې د وسوسې ناروغي لري او که امکان ولري د دې اثر معلومات هغوی ته هم وړاندې کړو. لاس په لاس او زړه په زړه دې دا ناروغي له منځه ولاړه سي او ناروغه زړونه دې شفا ومومي. د دغه مقدس خدمت لپاره د ګام پورته کوونکو لپاره دې مبارک وي. موږ خپل د اثر په یو حدیث شریف سره پای ته رسوو او تاسو ټوله پر لوی خدای سپارو. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه اصحابو پوښتنه وکړه: زموږ د ځینو په عقل کې یو ډول وسوسه پیدا شوې ده. موږ په دې قانع یو چې د دې ویل ګناه لري. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: رښتیا هم داسې بیره احساسوئ؟ کله چې اصحابو بل ورته وویل نو محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا د ایمان د موجودیت له امله. د مسلم ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې صحابه کرامو داسې وویل: ای د الله رسوله، ځینې زموږ څخه خپل په زړونو کې داسې پوښتنې اورو تر دې چې دا ووایو دا ښه بولو چې ځانونه د اسمان څخه مځکې ته راواچوو یا ځانونه په تنور کې واچوو تر څو وسوځو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دا د حقیقي ایمان معنا لري. بله، دا له یاده مه باسئ چې غل خالي کور ته نه ورځي او سمندري غله پر داسې کښتۍ حمله نه کوي چې خزانه نه وي پکښې. دا چې موږ ته داسې وسوسه راځي نو په دې باید پوه سو چې ایمان لرو چې شیطان راته راځي. نو دا چې زموږ په زړه کې د ایمان خزانه شته باید د الله جل جلاله حمد ووایو او زموږ د خزانې د غلا کوونکي شیطان په غوښتنه او شلبازۍ باید ډېر ښه پوه سو تر څو د هغه دفاع وکولی سو او د الله څخه مرسته وغواړو تر څو موږ له شیطانه وژغوري.